سلامونه هیوادوالو ستړي مشي ورځ مو نیکمرغه ایله یم چې جوړ روغ او صحتمند اوسئ د زمري اسد د میاشتې 23مه نیټه په افغانستان کې د اسلامي امارت د راتګ څلورمه کلیزه ده. اوس غواړو د عامو وګړو نظرونه هم په دې اړه راواخلو چې دوی څه ویل لري، څومره چمتووالی لري. سلام ورور، ستړی مشي. وعلیکم سلام، بخیر علی خیر د کراري ده. الحمدلله. ښایسته نوم دې راته ووایه. عبدالله د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ. عبدالله جانه، د اسد د 23مې لپاره څه چمتووالی لري او څومره خوښ یې؟ الحمدلله ډېر خوشحاله یو چې اسلامي نظام راغلی په افغانستان کې سراسري سوله ده. له ډېرو قربانیو له ډېرو زحمتونو وروسته الحمدلله د افغانستان اسلامي نظام حاکم شوی، امن راغلی ده. ولسونه هیوادوال ډېر خوشحاله دي او دغه جشن ازادي چې له 52 هیوادونو کفري هیوادونو نه موږ اخیستې ده، ټول هیوادوال تاسو ګورئ چې په ډېره خوشحالۍ لمانځي او په ډېر تعداد ولسونه هیوادوال دا راغلي دي او دغه ازادي لمانځي. ډېر ښایسته دی. څلور کلن امارت تاریخ کې څومره خوښ یو چې تاسو ته ډېر خوښمن و؟ نو الحمدلله دا زموږ خپل نظام ده، موږ ټول ترې خوښ یو. دغه نظام زه خپله دغه نظام حصه یم او انشاءالله چې دوی هرې کړنې نه موږ خوښ یو، راضي یو. الله تعالی دې بس بقا ور نصیب کړي او چې ټولو هیوادوالو ته د خدمت جوګه وګرځېږي. ډېره زیاته مننه د یو ښکلي او ښایسته افغانستان په هیله. مننه، ښاد او آباد اوسئ.